د لومړۍ نړیوالې جګړې د پېلېدو لاملونه د تاریخ یو مهم درس. سلامونه درنو لیدونکو، نن ورځ به د لومړۍ نړیوالې جګړې د پېلېدو په اړه خبرې وکړو چې ولې او څنګه پېښه شوه. دا جګړه د 1914 میلادي کال د جولای په 28 نیټه پیل شوه او تر 1913 کال پورې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې ویجاړۍ رامنځته کړې. د دې جګړې پېژندنه موږ ته د تاریخ د لوړو او ژورو په اړه ډیر درسونه راکوي. لومړی، سیاسي اتحادونه او د قدرت توازن. په 19مې پېړۍ کې په اروپا کې هیوادونو د اتحادونو د جوړولو هڅه وکړه. د دې اتحادونو هدف د قدرت توازن ساتلو، خو په حقیقت کې د هیوادونو ترمنځ بېباوري زیاته کړه. دوه مهم اتحادونه جوړ شوي وو: ټریپل الاینس جرمني، آسټریا-هنګري او ایټالیا. ټریپل انټیننټ برېټانیا، فرانسه او روسیا. دا اتحادونه د دې لامل شول چې که د یو هیواد او بل ترمنځ جګړه پیښه شي، نور هیوادونه هم د خپلو متحدینو ملاتړ ته داخليږي. دویم، ملتپالنه. ملتپالنه په هغه وخت کې په اروپا کې په لوړه کچه موجوده وه. خلکو غوښتل چې خپل هیوادونه ځواکمن او خپلواک وي. په بالکان سیمه کې چې د څو قومونو کورو، ملتپالنې ډېرې ستونزې پیدا کړې. سربیا غوښتل چې ټول سربیان یو ځای شي، خو آسټریا-هنګري د دې پر وړاندې ودرېدله. دریم، د پوځ جوړونې سیالي یا ملیټاریزم. اروپایي هیوادونو په وسلو جوړولو او د پوځونو په پیاوړي کولو ډیر تمرکز وکړ. دې سیالۍ د جګړې احتمال ډیر کړ. جرمني، برېټانیا او روسیې په ځانګړې توګه خپل پوځونه ډیر چمتو کړي وو. څلورم، استعماري سیالۍ. په 19مې پېړۍ کې اروپایي هیوادونه د مستعمرو په ترلاسه کولو بوخت وو. دا هیوادونه په اسیا، افریقا او نورو برخو کې د شتمنیو لپاره سره سیالۍ ته داخل شول. دې سیالیو د اروپایي هیوادونو ترمنځ دښمنۍ زیاتې کړې. پنځم، د ارچډوک فرانز فردینند وژنه. د جګړې مستقیم لامل د آسټریا-هنګري د ولیعهد ارچډوک فرانز فردینند وژل وو. هغه د 1914 کال د جون په 28 د سربیا یو ملتپال ګاوریلو پرنسیپ وواژه. دې پیښې د آسټریا-هنګري او سربیا ترمنځ شخړه پیل کړه. شپږم، د ډومینو اغیز. وروسته له دې چې آسټریا-هنګري په سربیا برید وکړ، نور هیوادونه هم د خپلو اتحادونو له امله جګړې ته داخل شول. روسیې د سربیا ملاتړ وکړ، جرمني د آسټریا-هنګري ملاتړ وکړ، برېټانیا او فرانسې د روسیې ملاتړ ته ورودانګل. په دې ډول یوه سیمه ییزه شخړه په نړیواله جګړه بدله شوه. پایله: د لومړۍ نړیوالې جګړې لاملونه نه یوازې هغه وخت د نړۍ سیاسي اقتصادي حالت ښیي، بلکې موږ ته دا درس راکوي چې څنګه سیاسي اتحادونه، ملتپالنه او د قدرت سیالي د ویجاړۍ لامل کېدای شي. هیله لرم چې دا معلومات به تاسو ته ګټور وي، او که تاسو غواړئ د دې موضوع په اړه نور څه زده کړئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلې پوښتنې او نظرونه مو د کمنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. مننه چې له موږ سره پاتې شوئ. تر بیا ښې چارې.